سلامونه، وخت مو په خیر. زموږ د نن خبري ساعت ته ښه راغلاست له افغان ټي وي چینل څخه. کرزي ویلي دي تیر یو کال کې د مرګ ژوبلې کمښت پرته نور هر څه منفي و. نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ او یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي تیر یو کال کې پرته له دې چې یوازې مرګ ژوبله کمه شوي نور هر څه منفي و. ښاغلي کرزي په خپله مرکه کې پرون ویلي دي اوس مهال افغانان له لویو ستونزو سره مخ دي. د افغانستان پخوانی واکمن ویلي دي باسواده افغانان هره ورځ له وطنه وځي او ترخوا یې د اقتصاد وضعیت په یو ډیر بد حالت کې دی. حامد کرزي د افغانستان د دولت سقوط هم لویه ضایعه بللې ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر د نجونو او ښځو د زده کړو او د کار ته په اشاره ویلي دي افغانستان هغه مهال پرمختګ کولی شي چې هلکان او نجونې زده کړې وکړي او سړي او ښځې اوږه په اوږه خپل هیواد لپاره کار وکړي. حامد کرزي داسې مهال تیر یو کال د افغانانو لپاره لوی ستونزی ډک بولي چې سبا د طالبانو په لاس د افغانستان د جمهوري نظام د سقوط لومړۍ کلیزه ده. که چیرې زموږ یوټیوب چینل مو نوی لایک او سبسکرایب کړئ نو حتما یې لایک او سبسکرایب کړئ.